په پنجاب کې طاهر اشرفي چرته مړ نشو چې کوم آرام خواره سار او ماخام مفتی منیر شاکر صاحب منزله ته قرآن په لاس کې او قرآن د الله تعالی یو عظیم کتاب دی. هغه باندې بم دماکه وشوه د ګیلمن په اسلام آباد پر رڼا آباد ښار کې چې امني پکې خلک پکې لغړ ګرځي، څوک پکې چاته څه نه وایي. ګیلمن هلته شهید کړی شو، په هغې باندې ورور شهید څه نه وي. نن مولانا صاحب شهید شو، مولانا خانزیب صاحب په رڼا مازدیګر باندې په رڼا ماسپښین باندې چې کوم دی هغه ویشتی شو. زه به ځان له بل څه کنټین راونسم، بل څه شی به راونسم. زما خو په هره نه دی، زما خو په هره خبره باندې ویډیو وایرل کېږي. زه په پرې کې مشهور کړم. که تاسو څه وایي چې دا مولانا صاحب شهید شو او دا خبره ختمه پاتې شوه، نه، نور به مرئ، خو د دې نه یم خبر چې ولې به مرئ او په څه ګناه به مرئ. لکه وله ساقي جان دا چل وکړو، هلکه چې کوم مولانا سمیع الحق صاحب چا وجلی و؟ ما څخه ټول د علماو لیست را سره دی چې څومره علما مړه دي، د وزیرستان دي، د واڼه دي، د تیرا دي، کم د پېښور دي، دا څومره علما کرام د دې لیست ما سره دی چې دا چا ووجل. پوهه که دا د انډیا سره روزګار روان دی، بدحال دی، پنجاب ته سره سپین چلیږي وروره. د ایران سره روزګار روان دی، د بنګلادیش سره روزګار روان دی، او دلته صرف د پنجاب نه دا توړه را روان دي. مزدوري په سعودي عرب کې، په دوبۍ کې، په قطر کې، په عمان کې، او دقه د ټاټکیو د ګډې مزدوري کې. مولانا صاحب شهید شو، الله تعالی دې وواړه جنتونه ورکړي. خو مسله دلته زمونږ د پښتنو ده. که مولانا صاحب باندې خو زمونږ مرګ نه و پیرزو، چې مرګ هم پې پیرزو او یا مونږ په هغه پسې توره راغېستې وه او یا هم چاته ویلي و چې راشئ تاسو یې ووژئ د ده په مرګ کې زمونږ سره زمونږ د هغه د مرګ څه دغه نه و، د هغه د مرګ څه یا په هغه باندې زمونږ بده ورځ پیرزو ته زمونږ په خیال او په سوچ کې هم نه و راغلي. مونږ خو د هغه نه صرف یو سوال کړی و او هغه سوال له تاسو هوا ورکړه، د مولانا صاحب بېعزتي هم تاسو وکړه، وهم کانزه تاسو خپلو خلکو. مونږ خو داسې چې تاسو ګوره یو تاسو د سیاسي خبرې نه ذاتي خبره جوړوئ، چې تاسو سیاسي خبره ذاتي خبرې ته واچوئ. بله عمر مولانا صاحب سره هزار اختلافات، خو نن الحمدلله زه په خپل ایمان باندې دومره قوي یم چې ما بیا هم د مولانا صاحب دشمن ته دشمن ووایه، خو تاسو څخه غداري وکړه او تاسو چې کوم دی دشمن ته دشمن ونه وایي او تاسو پې خاموشه شوئ. که ساقي جان څونه سړی دی مړه چې تاسو مل په سر راغېستی دی، خدای م کور او نغرې وران که چې ساقي جان ښکته او ساقي جان پورته او وله ساقي جان دا چل وکړو. هلکه چې کوم مولانا سمیع الحق صاحب چا وجلی و؟ ما څخه ټول د علماو لیست را سره دی چې څومره علما مړه دي، د وزیرستان دي، د واڼه دي، د تیرا دي، کم د پېښور دي، دا څومره علما کرام د دې لیست ما سره دی چې دا چا ووجل. خو تاسو مونږ داسې حد ته رسوئ چې مثال په طور زمونږ نه د حق او سچ غږ پاتې کوئ، مونږ مایوسه کوئ. حالانکه تاسو ښه پوه یې په دې وخت کې چې په دې وخت کې ساقي جان هم په حقه دی، په دې وخت کې چې را څومره ظلم کېږي دا هم په حقه دی. خو لکه خپل جهالت او خپلو هغه انا دومره زیات وړي چې سیاسي اختلافات نه تاسو مذهبي رنګ هم وله ورکوئ. تاسو دې له چې کوم دی اسلامي ټچ مه ورکوئ په دې وخت کې. دلته چې کومه د وطن زمونږ نو که تاسو څه وایي چې دا مولانا صاحب شهید شو او دا خبره ختمه پاتې شوه، نه، نور به مرئ، خو د دې نه یم خبر چې ولې به مرئ او په څه ګناه به مرئ. لکه په پنجاب کې طاهر اشرفي چرته مړ نه شو چې کوم آرام خواره سار او ماښام لګیای، هغه یو مړ نه شو. نن مولانا صاحب شهید شو، مولانا خانزیب صاحب په رڼا مازدیګر باندې په رڼا ماسپښین باندې چې کوم دی هغه ویشتی شو. د هغه چې کوم دی څه پته ونه لګېده، د هغه د قاتل پته ونه لګېده. ګیلمن په اسلام آباد په رڼا آباد ښار کې چې امني پکې خلک پکې لغړ ګرځي، څوک پکې چاته څه نه وایي. ګیلمن هلته شهید کړی شو، په هغې باندې وروره شهید څه نه وي. دلته چې دا مفتی منیر شاکر صاحب منزله ته قرآن په لاس کې و او قرآن د الله تعالی یو عظیم کتاب دی او په هغه باندې بم دماکه وشوه، د هغې څه پته ونه لګېده. لکه مونږ هم د اټک نه ښکته یو وطن دی او پورته بل وطن دی. یا پښتنو په دې شریکه پښتونخوا کې خو لکه مړه زموږ خو په دې خپلې زندګۍ نه خو موږ سره مطمئن نه یو چې لکه ستا ټوله ځواني په بهر ملک کې تېره کړه، د پردي په ملک کې تېره کړه، او دلته چې کوم دی
زما ته دې خبرو څه دغه ده چې زه دا خبرې کوم، ما ته څه مسله ده؟ زه به ځان له بل څه کنټینټ راونسم، بل څه شی به راونسم. زما خو په هره نه دی، زما خو په هره خبره باندې ویډیو وایرل کېږي. زه هم په پرې کې مشهور کړم. مسله داسې له ملته چې ورورولي پکار ده، مینه پکار ده، د خپل وطن غږ اوچتول پکار دي. دا زمونږ شریکه پښتونخوا ده، خدای تعالی هم پوهه که دا د انډیا سره روزګار روان دی، بدحال دی، پنجاب ته سره سپین چلیږي وروره، د ایران سره روزګار روان دی، د بنګلادیش سره روزګار روان دی، او دلته صرف د پنجاب نه دا توړه را روان دي مزدوري په سعودي عرب کې په دوبۍ کې په قطر کې په عمان کې او دقه د ټاټکیو د ګډي مزدوري کې، او صرف د پنجاب نه سودا را روانه در باندې خرڅي پښتونه ته صرف ډوډۍ خوري او غول کې. ته د دې خبرې نه ځان خبر کا، دا خبرې په کورا داسې خبرونه په دې زمونږ په دې علاقې کې ډېر ماړه خلک ناسي. نو موړ سړی وروره موړ سړی چې کوم دی که نه، دا د غریب او د یتیم د لږ او د تندې نه دی څه خبرېږي. ګوره دا زمونږ بنیادي خبرې دي چې دې زمونږ را روان نسلونه غر کېږي، تباه او برباد شو. زمونږ په پښتونخوا کې نن سبا څه چل کېږي؟ ډوډۍ خوړی کېږي او ښه غټه ګپه غول کېږي او صرف زنا روانه ده، صرف زنا. اهم کار چې کوم دی دلته رزق له پیسې صرف په زنا ګټلی کېږي. وګورئ دا میډیا، وګورئ د دې خپلو علاقو حال، وګورئ د دې خپلو دا نه د علاقې او د زیږي نوم درته نه علمه، هر سړی په خپله علاقه کې نظر واچوئ چې دا څه حال روان دی او دا څه کېږي، نو خاورې به ستا برکت شي، په تا به عذابونه نه راځي، ته به نه غر کېږي. لکه د یو ټاپک نه بل ټاپک ته، د یو ټاپک نه بل ټاپک ته، لکه دومره انتهایی ډېرې اهمې مسلې دي زمونږ، او موږ چې کوم دی وروره په بل طرف روان یو. او صرف دقه ورته یاد چې ساقي جان کافر شه. الله ساقي جان خو کافر دی، ساقي جان خو مرتد دی، ساقي جان خو کفر کړی دی، کفر. الله ساقي جان لکه د خدای مسلمانانو لږ د ایمانه کار واخلئ، د ایمانه. ښه دلته ځینې داسې خبرې دي چې د وخت مطابق نه دي کول پکار، ځکه چې به پښتانه د هرې خبرې نه بدل مطلب اخلي، صحیح ده. نو هغه خبرې دلته نه دي پکار. او زما دې لایو ته ضرورت هم نه و چې دوست مې دا لایو کړی وي، خو بس وزګار پروت یم، امید راشه د خپل قوم سره به مشغول شي، د خپل قوم نظریه به وګوري، سوچ به وګوري چې نن څه صورت حال دی، نن څه ماحول دی. نو به دغه فیسبوک د لارې قصه ده وروره. بېروزګاري ده، څه ټینشن نشته، بېروزګاري ده وروره. نو بس صرف موبایل دي، امبیانې دي او نیټونه دي، او به په سعودي کې یو کسي او هغه پیسې لګي ولته به د خوار زامن نیټونه کوي، او په یو کور کې اته بېروزګاره فیسبوک ته پراته، صرف په یو بل کمنټس کوي، او د یو بل کمنټس ګوري، یو بل په کمنټسو کې کنځي. دا د کنځلو زه د هېڅ چا که زما په حق کې څوک چاته کنځلې کوي، دا هم د غول خوري، سپېره غول خوري چې زما په سر باندې چاته بل ته کنځلې کوي. کنځلې مه کوئ، وایي ګورئ زما ملګرتیا ده، سره په چا باندې کمنټس مه کوئ، په زړه کې زما ملګرتیا وکړه، پوه نه شوې. خو لکه زما لپاره څوک مه کنځه، ګورئ که په دې زما مینهوال کېږي او زما لپاره مولا کنځي یا زما لپاره د مولا تصویر ورانه یا څه ورانه، نو ګورئ دا به ته غول خورې، دا به ستا خپل ایماني، دا زه خپل مینهوالو ته مخاطب یم. خو که د مولایي صاحب کسان داسې چل کوي، دا خو خپل ایمانونه دي، هغه اسنس دی، خو د جنت د اسنس دی، موږ کافر یو. ملت نو مطلب مې دا دی چې بل طرف ته کې عمران خان چې کوم دی جیل کې دی، نو موږ د چا غم وجاړو؟ زه د ملت غم وجاړم، زه د عمران خان غم وجاړم، زه خپل غم وجاړم، لکه زه د چا غم وجاړم؟ په داسې مصیبت وخت کې خدای مشهور کړم چې په پښتون وطن کې جنگ دی، بل هېڅ شی هلکه پخوانو لیونو کې خو کم از کم ځان ته به هم چېرته دیاړي کولې ناس به وې، خو لکه مطلب دا دی چې د دې خو مونږ هم دې حالاتو دې حد ته را رسولي یو که نه، دې حالاتو دې حد ته را رسولي یو. مونږ باندې دا غریبي، دا د مایوسۍ ورځې، دا هر څه په مونږ باندې تېر شوي دي، بس اوس هغه احساس او هغه ضمیر هم چې کوم دی ژوندی دی، نو خاموشه نشو پاتې کېدی. او تاسو خو چې بس وروره چې یو وخت ډوډۍ وخورئ نو وروره الحمدلله سبا به بیا خدای راکړي. خیال دی ګوره د ملت غم پکار دی، د ملت غم پکار دی. زمونږ خلک چې کوم دی ډېر زیات مجبوره دی، ډېر زیات بېوسه دی، ډېر زیات لاچار دی. ظالمانو دلته په سعودي عرب کې دومره پنجابیان راغلي دي که نه چې بوډاګان ځوانان ښځې خیرونه ټولې خیرونه، دا ملک ته ډک دی. ورشئ مکې ته، ورشئ مکې ته. په تېر کال په حج کې 20 زره کسانو به څو چې دی خیرماران نیولي صرف د پاکستان. نو لکه مطلب دا دی چې لکه ستا په دې ملک کې خیرماران دومره دي، نو لکه دا بېروزګاره خلک به دې څومره وي. ملته داسې کار دی که نه چې خندا راځي، یاره خندا راځي، د قوم په نظریه پورې خندا راځي. د مولا کسان دي، د واړه یوټوبران دي، د ټیک ټاک او د فیسبوک دا خلک خو زه پېژنم که نه چې د دې اوس څومره حیثیت دي،
او د دې په کور کې څومره عزت دی او په علاقه کې څومره عزت دا خو ما ته پته ده خو لکه د مولا دا بعضې نیم کس چې کوم دی که نه دا بعضې نیم کس چې ویډیو وکړي دا بعضې نیم کس چې پسې کمنټس وکړي که نه دا به وایي چې بهي دی چېرته آرمي چیف دی یا دی چېرته چې کوم دی بل سره چې په غټه وه هلکه د ټیس ګټې ده نه سړی دی ځان نه مې پیسې ګټي کور دی وران شه نه د مولا غم وړی دی او نه چې کوم دی د وطن غم وړی دی او نه د پښتون غم وړی دی وروره بل نظام یې شروع کړی دی صرف ځان به پولوس ګټي پولوس نو ملته داسې کار دی چې په ټیک ټاک کې لایو راځم که چا څه ټیک ټاک وي هلته راځئ او چې چا څه ټیک ټاک نه وي نو خپل کار کوئ وروره اوس په ټیک ټاک کې خپلو مینهوالو سره کښېنم ګپ شپ ورسره کوم وزګار یم عمران خان دا اوس ګورئ دا امیر حمزه انقلابي وایي چې عمران خان په خپلې مور باندې واچوه که نه وخېجوه نو لکه دا اوس د سړي بچی دی لکه دا اوس د سړي بچی دی چې ته ماته دا کنځلې وکړې نه ستا په کور کې مور ستا خور ستا ښځه دا نشته لرې کور رانکه لکه چې زه د تا ته اوس کنځلې وکړم چې په تا کې به څه پاتې شي څه به پکې پاتې شي نو کور وران شه دا په جانماز ناستې میندې چې کوم دی را په خلکو برناقه مه کنځئ او مه چې هغه کنځئ ولې کنځلې کوه ولې تاسو ته خو زه کنځلې نه کوم چې تاسو ماته کنځلې کوئ ځه ما څه چل کړی دی ما څوک کنځلی دی راشئ په اصولو کې راسه خبرې وکئ په دلایلو کې راسه خبرې وکئ خټیالوجي مه وایئ د خټیالوجۍ نه سازېږي پوه نه شوې ملته کنځلې منځلې ښه شی نه دی دا د سپک سړي کار دی او د بېوه سړي کار دی او زه اوس الحمدلله غږ مې دنیا ته رسي له دې نه بل غټ وس او له دې نه بل غټ قوت او طاقت ما ته نه ښکاري نو ملت نن خیرن ولې دی نه د ملت دی داسې ملت دی داسې بس دا خو په بل ځای کې خو چې موږ ویډیو کوو خو فلټر وي دلته خو بغیر فلټره یم نو ښه ملته ګپې شپې ولګوئ صرف ګپې شپې ولګوئ انجوایمنټ وکړئ دا دنیا پاتې ده د دې شرونو نه د دې فسادونو نه سره جوړېږي ګوره دا بیا پکې قصه پوجي له راځي نو سړی کوم طرف ته خبره وکړي چې خبره کوي ډایرکټ پوجي له راځي ګوره دا په پښتونخوا کې چې دا کومه بدامني ده که نه لکه دا خو تاسو ته پته ده په دې خو تاسو ټول پوهېږئ چې دا د کفر او د اسلام جنګ نه دی ځکه چې په دې خاوره کې کفار شته نه قدم په قدم په وزیرستان کې مسلمانان دي په دغه کې مسلمانان دي په تیرا کې مسلمانان دي په خیبر کې مسلمانان دي په پېښور کې مسلمانان لکه دا ټوله پښتانه سیمه چې چېرته پښتون پروت دی نو دلته غیر مسلمه سړی نشته او راځي وروره د دقه پوج نه د دقه هلیکاپټرونه په موږ بمبار کوي کله وایي دا فتنة الخوارج دي کله وایي دا وروره دا دي او کله دا پکې لکه دا خو د خبرې نه څټ شو نه مخ شو دا خو نه د خبرې څټ شو نه مخ شو او دا بمباریان را باندې کېږي او دا سهار ماښام دا باجوړ ته وګوره باجوړې بر نه قدماکه د دې باندې جرنیلانو له پیسې راځي په هغه پیسو باندې د هغو بچیانې په هغې باندې د هغو بچیان چې کوم دی دا دغه کوي د تعلیمونه کوي او انجوای پې کوي او زمونږ چې کوم دی زمونږ د بچي د کار او د روزګار ایستلي دي نو لکه پښتونه بته دقې له پیدا چې بس ساقي جان مړ که نو بس خیر به راته میلاو شي نو وروره که زما په مرګ باندې زار ځانه مچ نشم شړلی د مچ رانه سترګه نه سوځي د مچ رانه سترګه نه سوځي او ملت وایي چې وایي وروره ساقي جان خو چې کوم دی وروره غټ کافر دی خو میراث پر زما ته چې خبرې دي تاسو ته کوم تاسو ته پلار درخیم باقي ته د ساقي وروره دا انجوای وکړئ انجوایمنټ وکړئ ښه ملت مې پکې څه وایي جانه مونږ بوزه بهر ته ملت ماله دی الله تعالی نه دی ماله دی الله تعالی وس راکړي بس زه ډېر بېوسه یم او که ماله خدای وس راکړه که نه او زما یو ځل دې ټرمپ سره ملاقات وشو او دې ټرمپ ته مخامخ ځان له ترجمان نه سم او دې پوهېږم چې کور دې وران شه داسې چل دی راځه څه د جرنیل په واسطه راځي په خپله واسطه راشه پښتونخوا کې چې کوم دی سرمایه کاري وکړه ستا خپل مذهب دی او زما خپل مذهب دی ته خپله دغه کوه زه به خپل دین اسلام ته احترام لرم خپل لمونځ به کوم راځه روزګار دی چې به امن راله راکړه مسله دا ده ما ته حکمراني نه میلاو او حکمراني چې چا ته میلاو هغه ټول شیطانان دي او یو پکې د سړي بچی و چې هغه په جیل کې دی یو پکې د سړي بچی و چې هغه په جیل کې دی دا چې اوس دغه را بهر کې پوه شي دا نظام به ټیک ټاکي قسم په خدای که یا چېرته دماکه وګوري یا چېرته مړی وګوري یا چېرته بهر دا علمي جنګونه به یې ټول ودرولي داسې سړی دی خو تاسو خو د خېټې نه لګیا صرف خپل هغه اورئ او بل هغه نه اورئ تاسو لږ په توجه باندې عمران خان که چا نه اورېدلی دا واورئ منظور که چا نه اورېدلی دا واورئ دا خو تاسو خېټیالوجي وایئ نو په خېټیالوجۍ باندې هېڅ هم نه کېږي ملګري حرام بالله ښه اوس پر ملت کې منسونه ویم ښه اوس به ګپه مه لګه اوس پر ملت کې منسونه ویم ملت راځئ پې امیج ملګري دې شوي دی هره ویډیو کې در سره وي هلکه د خدای مسلمان او دغه دی دا او دا خو مې ځان دغه له ساتلي دي
پرون چا ویډیو راړول وه ویل ساقي جان د مچه خبره مې رښتیا شوه وایي د مچه خبره رښتیا شوه وایي پوسې د مچه شاړه ما ته ویډیو کړو سوډانیزه بس ما ته حکمرانۍ ما ته حکمرانۍ دوا کوي بس خدایا رهبر صاحب حکمران کې رهبر صاحب حکمران کې او صبر وکړئ 15 کاله پس 15 کاله ته روپۍ ګټم او چې خپل روپۍ وګټم بیا سیاست ته راشم کنه په عملی میدان باندې ان شاء الله بیا به ملت جوړوم زما به اولنۍ معاهده به دا زما وروره چې قوم نه قوم به ما سره مطالبه کوي هلکه مچه زه سړي بچی چې قوم سره مشغولېږم هسې قوم مې مړه کوم زه به بیا په غټه سطح باندې اول ځل پېټرول او ډیزلو کاروبار شروع کوم چې ملت ته مې ارزان شی میلاویږي چې ملت ته مې دا شی ارزان میلاویږي نو دیو به روزګار ته ځان زر رسوي دیو به هر کار ارزان شي د هغه وروره نظام یې مونږ ته ټول الټه کړی دی کوئ ګوره ګوره مه کوئ کنځلې مه کوئ ظالمانو کنځلې مه کوئ د کنځلو ګپ ته ختم کړئ اواز مې څنګه سلولی ملګري په داسې کار د مړی تاسو ته خبرې کول چې ځان ته په زور کنځلې دي خو بس السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مشران کسان هم پکې ناست سرکار هم پکې ناست ټولو ته سلام ښه او پولیس والا خو مې خو ټیټ ملګري دي ښه جان بحق یاران دي جان بحق ولې زه چې د پولیسو لپاره اواز اوچتوم ولې پولیسو لپاره ما لږ اواز اوچت کړی دی ها په پولیس لاین چې د ما کوي شو زه چې کوم دی اواز اوچتوم یو سړی ولا خبرې نه کوي یو ساقي جان وسله یې چې پلاني ځای کې پولیس مړ شو پلان کې ځای کې پولیس مړ شو دا ولې مړ شو بس مړ شو ها زه خو د بې زما خو چې کوم دی زما خو پولیسو خو غټه دفاع کوم دا څه ته چاغل زه تاسو ته چیلنج در کوم چیلنج دا د پښتونخوا سکیورټي فورس چې کوم دی کنه د پولیس دا ټول نه دا پښتونخوا سکیورټي ټول چې کوم دی پولیسو ته حواله کی او دا پوجان د دې ځګ نه وباسي مړه کدل ته مرغې پر واه کنه یا مړ وشو نو بیا نه بیا ما ته وای یاره ساقي څه غول دی خوړه خوراره پولیس به اختیار دی بس سړی چې به اختیار شي نو بس بیا خو د ژوند لپاره سره ډیر آرامي توبونه کوي نو اوس هغه آرامي توبه دا کوي واشه ولې خیال دې کنه نور د پښتونخوا پولیس دا ټول چې کوم دی وروره زموږ چې کوم قابل خلک دی هغه پنجاب ته لګلې دی پنجاب کوم خرخ خلک دی مونږ ته لګلې دی اول ته چې دلته په غټو کرسو باندې قخر ناست نو هغه د عوام د احساس نشته خبرته چرته مسله دا چې ملت زه لاله یو بندوم او بیا ان شاء الله غپ لګو پس تاسو خوخی تاسو کې څه وایي تاسو راي به وګورم خیال لري د خپل او دغه دلګان دي یاره چې خپل دغه ته نخ کاری دماکه بنده کې زمانه خلینو قلار شي به زماغه خونه اسخاخري په تندرې مرګوي پس خاخلم خبرې کی دا دینه بیا الا مچ زینا کنه زینا استاپخ استاخذ کور نه غير ورانک ملت غوړې دی وخت به غپ لګوخه او رښتیا یو ته پوس مې نه کاو دا کسان خو ما ته وایي چې راس عقل لیوانه دي نو لکه د لیوانو په خبرو تاسو ولې یقین کوئ د لیوانو خبرې ولې تاسو له زور درکې لکه زه دې ته سوچ نه مړ چې زه خو لیوانه یم د لیوانو نه څه غواړئ